شپه شي دروازې ته سترګه د حیواناتو روزګار څوک د جمعې شپه زموږ کور ته ننه کوي یو ډوډۍ یو ترکاري. مورې څنګه یې؟ شکر السلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. څنګه د ژوند ښه دی په خیر دی؟ نه ژوند خدای تېروي نه اوږی تږی د لانګو لاش عملیاتي یم بس خدای تېروي. ما مخکې ولیدې داسې په پښه باندې درنه راتله. پښه مې خراب ده دا پښه مې خراب ده کور نه لرم پردي کور کې ناست یم لورګان مې د یو نه بل نه کار کوي بس دغه یو کوټې په سر. لوی غټ بچیان دې نسته هلکان څه کار ټوله جنکیان دي. خاوند دې څه کار؟ خاوند مې مړ ده. نو بیا د ژوند روزګار څنګه تېرېږي؟ بس دا لور ګان مې کار کوي خپله کله نانبایي ته کله چېرته کار وکړم مسایګان اوري کله دا نانبایي باندې همالته بیا داسې ورکړي وراره مې دي هغې بیا کار کوي موږ ته هم راکوي. یو بله ورور مې ده هغې راته د خوبت لږه لږه راوړي کله راوړي کله همداسې راته خدای تېروي. نو د کومک په تاسو سره څومره مرسته وکړای شي؟ زه خدای درته ډېرې ورکړي پاک پروردګار دا کومک موږ سره کوي الله تعالی ډېرې ورکړي خدای ورسره خوب وکړي خدای دې کامیاب سخرویه کړي الله تعالی قبوله کړي زموږ سره دا یتیمان بیچارهګان لنګ و لاش سره کومک کوي الله تعالی ورسره کومک شي. امین په دې ځای پورې زه راغلی یم په خدای کرا پیشته راځم دا څنګه ولاړ شم خدای دې ورحمېږي مورزه انشاءالله مشکل نشته. ډېر په سختي دې ځای پورې راغلو نشته بس هم نشته مشکلاتونه خدای دې ژوند مشکلات حل کړي مورې خدای دې موږ تاسو ټول د افغانستان داسې شي چې بیخي پکې بېوزله او غریب او اړمن کس ونه لرو. جمعې شپه شي دروازې ته سترګه د حیواناتو روزګار څوک د جمعې شپه زموږ کور ته ننه کوي یو ډوډۍ یو ترکاري.